د نن ورځې لنډ مهم او تازه خبرونه. طالبان د افغانستان د ملي امنیت شورا وايي د 3000 طالب بندیانو آزادولو لړۍ بشپړه کړه. امنیت شورا وايي طالبان هم باید د افغان امنیتي ځواکونو د آزادولو لړۍ چټکه کړي څو بین الافغاني مذاکرات پیل شي. زلا زازی په پوره صداقت به د خویندو خدمت کوم. د خوست امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو سره د مبارزې نوي ټاکل شوي امیر زلا زازی وایي د جنایي جرمونو په وړاندې مبارزه کې په ځانګړي ډول د میرمنو برخه کې په نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړي. کرونا افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا 542 ناروغان ثبت شوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې دې سره د کرونا ناروغانو شمیر 1459 تنو ته ورسید. قمر باجوه د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له ولسمشر غني سره تر لیدنې وروسته د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره د افغان سولې په تړاو بحث او خبرې کړې دي. پاکستان د پارلمان 9 غړي په کرونا وبا اخته شوي دي. عبدالله د ملي مصالحې عالي شورا رئیس وایي حکومت د سولې مذاکراتو ته چمتو دی. بلخ کې د روضې سلګونه کوترې له لوږې مړې شوي دي. محمد محقق په کرونا وروسته ککړ شوی دی. استاد عطا د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور مور د 80 کلونو په عمر پرون مړه شوه. حکیم علي کوزی یو ځل بیا روغتیا وزارت ته مخامخ چیلنج ورکړ. برېښنا شرکت وایي د نغلو برېښنا بند کاسه ډکه او اوبه یې خپلې لوړې کچې ته ورسېدې. منظور پښتون د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون په یو ټویټ کې په سپین بولدک کې پر ډیورند کرښه له افغان کډوالو سره د پاکستاني ځواکونو په سپکندویه چلند اعتراض کړی دی. ملګرو دا زموږ چمتو شوي معلومات. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.